صلی الله علیه وسلم عمر ته ای عمر دې خورا شبیا دې چل کړه الله آیتونه نازل کړي یا رسول الله چل شوی نبی علیہ السلام فرمایا عمر بیګا نه چرته عبادت خو نه پاتې شوی او یا رسول الله بیګا می تلاوت نه کړه صح خفومه شپې می تلاوت نه کړه زما یو خاص روټین دې زپاغي لګیا نبی علیہ السلام ته فرمایل چې الله جل شانه ما ته آیتونه مبارکه نازل کړه پای کې دا وی کو عمر د شپې د تلاوت نفلی او دغه شانته د شپې د عبادت نفلی دا نه کړه وته خیر ته دورځ یو کا څه وکا دورځ یو ابیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا آیت مبارکه اول وستو کہ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا شپې د نفلی عبادت لاړو نو الله جل شانه دا غي په خلافت کې سم مقرر کړي خلیفہ ول ورځ مقرر کړي د ماسپخین مخ کې وی راو ګرځاو الله جل شانه به هغه ثواب ستانه نصیب کیه عمر دام د عمر شری کرامت ته په الله قسم کو عمر نه وی دا بم زموږ نه پاتې دا الله جل شانه دا موږ عمر ډیر فکرمند او ډیر سيزونه مبارک نه الله جل شانه راته خو چې کومه تذکرہ کیږي او رضان سره یاد ساتي چې دا تذکرہ د نفلی عبادت ته نه کې د فرضي عبادت یو سړی به چې د ساری مونږ پرېدم بس بیا به د ماسپخین نه مخکې هغه راو ګرځم نه دای سقیسا هغه پکې نشته نه قضا به هم دغه شانته کې خدا باندې چې ثواب یې سم په دغه ټیم کې ماته ملاویږي نظر په دغه ټیم کې کوم د سحر مونږ پرېدم تباہ برباد بشي سي باندې دا د نفلی عبادت او د نفلی تلاوت ته هغه تذکرہ ده خبره باندې ورسي دا الله جل شانه سکے دا تذکرہ کوي نو عجیب خبره ده چې الله جل شانه دا ولي وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمر د شپې نفلی عبادت ته صفات شوی د ماسپخین نمک کې مخکې وکړه الله بدل هغه ثواب درک دې وجه صدر دې وجه دار یو انسان چې کله نفلی عبادت کوي او هغه نفلی عبادت ته پاتې شنو پکار دل دادا چې هغه قضا راو ګرځي نور د نفلی سيزونو قضا نه د سنت او د نوافل قضا هغه نه خدا چې وته شریعت ویلي چې واپس راو ګرځوا د دې د پاره چې ستا روټین او ستا هغه ټول عادتونه خراب نشي ځکه د شریعت مسله به هغه ځان تمخه تکیدونه بیا بل غنور هم اسانه شي یو زنانه چې هغه تکله د هیڅ بیماری راځي بنسز وته راځي ماهواري وته راځي هغه په هغه ورځو کې خپل منځ هغه نشي کولای هغه بس کوي نو فقهای کرام قلم چوت کو په دغه باندې او دا تذکرہ وکړه چې هغه له پکار دي چې د هر منځ ټیم راځي مصلی ځان تخوري او بیا د اسی کینی او د الله جل شانو یاد هغه بار بار ځان تر تازه کوي لکه سات تیر کې دې د پاره چې هغه عادت خراب نشي یعنی که لس ورځې د عبادت پرې خو دو بیا پر روانو شل ورځو کې عبادت تزړه هغه باندې دا طریقې کار دین اسلام په دې مسله باندې ورسې دا روغه مسله او هو الذي الله غزات جعل الليل والنهار جعل چې پیدا کړی د الليل شپه او النهار او ورځ خلفتن په یو بل بصیراتون کې لمن دا چې لپاره اراده چې دا غیر اراده ای ذکر چې ځان خبر را یاد کی او اراده ای ارادي شکر اند شکر گزاره نو دا شری دا قیمتي خلک دا الله جل شانو د وحدانیت او د الله جل شانو د الوهیت ربوبیت دا چې تمامي کرشمي دي دا په دې کائنات ډېر زیات واضح دي کنور ته ګوري کس پونګمه ته ګوري کس اسمان ته ګوري کزمه کې ته ګوري کدی نه بهر وزي او په دې کې دن نه ګوري په دې کې د الله جل شانو د قدرت عجایب هغه بشمار دي اوس دې ته چې انسان سوچ کوي دې ته چې انسان سوچ وکړي هغه د الله جل شانو او داغه اراده دی څه اراده دی چې د حق په تلاش کولګم او ماته ته حق خبره ملوي شي زه کامیاب د دې سيزونو ته سړی ګوري او سبق ته علي چې دې په شابه نه سوچتا او دا یو نظام چلیږي پلان کې ناغسي دې خبره ترای شي هغه د الله اصل بنده جوړ شي دا الله شکر گزار بنده جوړ شي او هغه ته ټول خبره دار آیا دي چې وتر آیا دي چې د الله بنده جوړ شي او د الله جل شانو د بنده بس صفات نورسته او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دول صفاتونه بد هغه خلکو ذکر کی سو صفاتونه دول صفاتونه چې هغه په حقیقت کې د الله بندگان دی او دا هغه خلک چې د الله په ځمکه اسمانونو کې سوچ کولی شي بیا حق لارې ته رسیدي د دین علاوه نوره نشي رسیدي دا ډیر خلک ته به حیران شي دا ځمکه د اسمانونو د انوار او د اسمانونو دې بیا ملحد دي دې بیا په دې نه پوهیږي چې الله څوک دی حیران شي د انسان دا غي وجه سي دا هغه طلب دا نه چې زه دې په حق پسې لاړ شم دا هغه سوچ همیشه د تنقیدي او د اعتراض دا هغه سوچ همیشه دی چې بل بز څنګه راوګرځم دا هغه سوچ همیشه دی چې د بل بیزتی بسنګ وکم دا هغه خاص دکانداری خراب شوی نه دا هغه دکانداري بیا وټ کټو واسي نه بیا دې طرف ته سوچ نو کې انسان په حق پسې ولګي د کائنات تمام خلکو ګوره چې کم سلیم التبع انسانان دي هغه په دې کائنات کې سوچ کوي وای بجا سوچ چلے دغه سوچ والا چې کم د حق سوچ والی او د اغي دماغ د اغي فریکوئنسي هغه د حق فریکوئنسي کله برابر شي دا بیا عباد الرحمن شي څه جوړ شي عباد الرحمن جوړ شي عباد الرحمن د اغي بیا صفاتونه هغه صفاتونه په اغي کې د مخ کې نه ای په چې کله د الله قانون راشي دیتا نو هغه صفاتونه بیا اپډیټ شي نو قران مجید راغه صاحب پرست خلک موجود مخ کې داغي مخ کې نه پای کې ډېر ښه صفات او چې قران مجید راغه پته ولګي زماده صفاتونه د قران د صفاتونه دا پیرلیل دي دیو بل سره بالکل برابر روان دي زماده فطرت مطابق دي زما عقل مني زما ځړې مني دا د قران مجید سره روان
الله جل شانو ست عباد الرحمن څخه ذکر کړه صفاتونه ذکر کړه سو عباد الرحمن الله جل شانو چې کوم بندگان دي او دغه مهربان ذات ته او دغه مهربان ذات چې کوم بندگان دي پتہ ستماوي چې لفظ عبادت او عبادت په کوم ذکر راځي دا الله جل شانو ډیر زیات محبت متوجي اوس دا انسانيت څخه دا اصل انسانيت خیر الله جل شانو بس دا دوله صفاتونه چې بچا کړه دا حق پرست دي دا همیشه په حق لار دي او د جنت ته دي او په دنیا آخرت کې کامیابی سو صفاتونه دا دوله صفاتونه چې دلته کوم الله جل شانو ذکر کوي اگر ته جدا جدا لري دوله سره سیوا کی یا کډیر کمپریس کې دوله سره کمیږي او نارملی سو صفات دي دوله صفات